کېنه دروازه کې کېنه دروازه خو دومره یخه شوې ده خدای نېکبختي واوره خو بس لاست میچ دی ولې اوده کېږي کېنه که نه لاست میچ راسه کوې بیا خو مې ماف کړه زه کېنم ورېږه زه خو د بوډۍ په شان دی ځان پسې سل څادرې راغونډوم بیا بیا پاڅم ملګرو 3 ګلونه راولئ څوک 3 کسان ګلونه ولیا 3 ګلونه ورېږه تکیه مې څه کړه دا به زه اوس څه شي ته اړموم دا موبایل ملګرو زر کوي پلی ډبل دی کېنه ګاډي کې کېنه صبر وکړه کېنم ګاډي کې که نه زه خو دا بیټرۍ خوشي ده هله زه خو داسې بادرنګ کارم په خدای یقین وکړه داسې کارم دکه شی نو یا لکه دربل دی دربل دی که هدایت ما ته ډبل کې پلی وکړه هدایت ته چېرته وې تا ته زه وختي یې داسې لایف درشر کوم هدایت پلی وکړه ډبل کې دربل تېرېږي وا د خدای نېکبخته وایه وایه کېنه که نه دروازه کې کېنه دا ماشومان تېران دي که څه د خدای نېکبخته دغلته خو 2 بجې ماشومان پرېږده کېنه دروازه کې دربل کې ماته چاوي نشته ته دروازه کې کېنه ورېږه بالا خو کېنم که نه څنګه کېنم غرکی نیم غورځېدلی به نیم به سیټ کې غورځېدلی کېنه شاته خو کېناستلم نه دروازه کلاو که جوټې وخوره دروازه را جوټې وخوره کلاو که چل درځي هغه وایي د دغه کوئ یوه بوډۍ ښځه وه وزه چپ بار وزه مننه خټکه شابه نور څومره بار وزم وزم چې ګاډۍ را باندې وکېږي خپله لرې که پا مې لرې کړه ته خپله لرې که که نه تختې مې لرې مې وړي تا خو یې زما پو کې راډ دی نو بیا ته څنګه جوټه خورې دروغجنه مې درته سنباله ځان څه په دې بل ځای کې ایښې ده که نه دې کې خو راډ نشته ځه که نه شاته خپله لرې که شکیله زه نه منم دا پنشمنټ زه خپله لرې کوم الله شینګ وتښتې بلم تا خو بیا درته څه شوې باران شکیل دې سپېږمۍ راوده ماته څه شوې شکیله څه شوې تشم تا تارین ته دې وخېجوله موضوع تش لاندې راکوزېدلونه وای نشا مې په دې بل ځای کې لاړه نه چې غرق لاندې غورځېږم لاندې چکر کې باران راځه هدایت ما ته پلی وکړه وغورځېدم ملګرو وغورځېدم ته ماله د خپې و لاسونه ماتې نو ورته مطلب نه خاندئ ته به یې که دلته خوله مې سره ستړه خاندئ دلته لګیا خدای دې غرق نه کوي دومره کسان ناست انعام نور خاندئ بیا ګیم وین هدایت صبر ای خدای دې پوهې که چې پوه شي هدایته میچ کې پلی وکړه
وین یا لکه ټول 300 کسان ناست داسې ظالمان چې زه په خرې سور شمه قسم دی زما ته دلته 300 کسان اوس کېناستلی د خدای نیکبختو قسم دی کلر ویلکم هدایت ما ته میچ کې پلی وکړ کلر خبره وره 300 کسان یاستئ ټول ډبل ټیپ وکئ زه دا دې اوس ډبل ټیپ ایوه سلګۍ وکړم والله بله ورځ مې شیشې کې کتل خپلې کلمې راته کاره کېدې چې خوځېدې وایي مالله ما لکه چرګوړی چې پیدا شي پوه شو ورکوټی ګی نه چې روځي هقسې دا به زه والله چې نور غرق شوم ده سم ته به که خټه کې وګرځېدم بوسو ټرک مې ډک ملګرو ډبل کې پلی هدایت ډبل کې پلی وکړه هدایت 2 کسان ګلونه ولګول چې دغه کولای شي 4 ګلونه ولګ 2 کسان نه دي 4 ګلونه پلی ملګرو 4 ګلونه الیان ګل روډه یار ټولو نه مننه هدایت ما باندې به دا میچ په 3000 وین کې د باندې به بل پنشمنټ کوم ناوي به جوړو اوس یاره مشکله ده اوس ما مرګري په ما باندې زړه کو ګلونه راته راويست ډبل کې پلی کې زړګا شکیل کلمې د ښکاری بلال وعلیکم سلام والله کلمې مې کارا کې دي بس سیوای و کلمه مې شمارله خدای کنه صرف پایوي کلمې نه پوهېدم چې دا پکې کم ځای نه راغله بل چاره کې د څه ولې تا کې څونه کلمې دي کلمې راکې ډېرې وې غوټ د شلو نه زیاتې وي استغفر خو خدای دې ووایه 2 کلمې وي 2 انسان کې هدایت پلی وکړه ډبل دی هدایته لکه ډبل دی زړګو بلال پلی وکړه اخ واه مغر کمانه هم په غوږونه سره کړم تاسو خدای ښه که اوس ما ته کاري بانډه کوي خندا نه وته هدایت څه شي وایم ما خندا مندام را نویست تاسو بوتل کېناست هدایت کېنه لاړ نه شي که لاړې که نه یا پیره ما پسې سپي را پسې سترګې مو ته پټې کړې ول دا باندې دي داسې چې ویې خوړلم الله پنشمنټ وکړه خبره واوره سپي را پسې شوي بس در کېناستلم او سترګې مې ورته پټې کړې ول سپي خو ما نه شکیل ونه تختې کو تختېدې که نه څه لا تختم نو خدای فایر کېنه فایر پنشمنټ فایر پنشمنټ دا وکړو ته ده ته پنشمنټ نه کوې ماله پنشمنټ راکړې نو ته خو میچ وګټه که نه نو زه به پنشمنټ وکړم که نه والې زما ملګري تا ته ولې ملګري نه کاري بوس ته کاري که نو ته 6000 دی ته 6000 ته خبره وره انجان مسافر وایي معافې نه کړي ته وایه که دا ګیفټینګ ورته ده کړی دی وایي معافې نه کړي په پردي تا خو ورته رنګ والی دی ماړې الله به خدای پاک به څوک را پیښ کړي ما اخر کې زه نه منم ما پیله میچ ګټلی زه اخر کې نه منم که تا اوم ګټله پنشمنټ به ماته کې کیا بات ہے شکیله تا به چې کومې جینۍ ته بیلنس اچولو سر مې بره اوږد شو یار مار کړ خبره وره تا به چې کومې جینۍ ته بیلنس اچولو هغه بیا ریشه شي خوختو ماړې لا حول ولا قوت الا بالله په دې کیسې دې زه قسم دی بس غرق کړلم ابای کړم زړګا یار ټول ډبل ټیپ وکړه یار ما سکرین وټکوه یار 2 کسان ناست دی کوره چې زما پنشمنټ ټیم را ستا ډېر خوشحالېږي دا پنشمنټ اوس په ما راشي که نه دا به کسان 500 ته اوس وخېږي چې ته ورګه دا شکیل په کوم ځای کې بانډه کېږي ډبل ټیپ به یو هم نه کړي
الله شابه پنشمنٹ وکړه. د دې د وجې نه زه ډېر غلی ګرځم چې زه یو پره سور شم بس بیا کسان ډېر کینو خو ما ته څوک سپورټ نه کوي په دې دوه درېو کسانو کې شکیلا وایه شکیلا درې هغه وګوره ساټ څه وکتل شکیلا بچی درې پنشمنټ راکړه پروفیسر نه کلمه راونه وځي اوبه شکیلا بچی وایه که نه خبر آره ستا پیله پنشمنٹ دی چې دغه وکړه افریقا ویلکم څه وکړه افریقا میچ پلی که کنه اول ما ته خلک ګفټ کوي چې بل پنشمنټ هم تیار شي بل به انشاءالله نه تیارېږي خو که څوک راغلی خبره وره ستا ډومبې پنشمنټ په دروازه کې کښېنه او د میچ اخره پورې جوټې وخورې. دویم پنشمنټ د دې ګاډي نه بر وخېجه او بره کښېنه لایو د ګاډي بره کښېنه ورته ووایم ماته شعر سینډ کا هدایته کښېنه غورې که لاړې که نه دا څه وایي چې شعر راته سینډ کا یا موټر ته ځای شعر غواړي نه هغه نه غواړي انجان مسافر وی ورته ووایه چې شعر سینډ کا انجان دلته ناست دی دغه دی زه بره وینم خالي چارې نیولی خبره وره دویم پنشمنټ دی بره کښېنه خو دویم شو دریم پنشمنټ دی ډانس وکړه ډانس ته ګانا ولګو څنګه ډانس کې زه ګانا نه لګوم ته په خپله ذهن کې ګانا راوله او وګډېږه څلور ګلونه ولئ زړګه د خدای نګهبخت ګانا ځان ته راولم په خپله ولې زه تا ته ټیپ کارم چې ګانا م وګوم او ګډېږم کوشه که نه مړه ټولو نه ښه پنشمنټ هم ده ناوې جوړه شه ناوې جوړه شه د خدای نېکبختو دومره ګیره د خلک وایي دا څنګه ناوې به مې راتی دې خو ګیره پیاله نه راکتلې دا ناوې پالر ته نه ځي که نه درېیم پنشمنټ مړې صحیح پنشمنټ راکړه خپې مثالې شوې یخنۍ واله یا په دې دروازه کې کښېنه بس ته عمده پنشمنٹ کولی شي یا د دې ګاډي نه کوشه اور سیټ سټینډ وکړه 15 او یا د دې ګاډي نه کوشه اور وګډېږه